تازه نوې او په زړه پورې خبر هغه افغان لوبغاړي چې بي پي ایل او آی پی ایل کې د پلورلو ښه بازار لري څوک دې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د کرکټر ویبپاڼې د دوه افغان لوبغاړو په ګډون 15 داسې لوبغاړي راغیستي چې د 2019 او 2020 میلادي کال استرالیایي بیګ باش لیګ به هم ولوبوي او د دې سربیره به په آی پی ایل لیګ کې هم د پلورل ښه بازار ولري. کرکټر ویبپاڼې د دوه افغان لوبغاړو ظاهر خان پکتین او قیس احمد یادونه کړې ده. د بیګ باش لیګ بولی د 2019 میلادي کال د ډسمبر په 18 نیټه په استرالیا کې کیږي چې نږدې 2 میاشتې وخت ورته پاتې دی. د آی پی ایل بولی بیا د 2019 میلادي کال د ډسمبر په 19 نیټه د بیګ باش لیګ له بولې 2 ورځې وروسته کیږي. ظاهر خان د 2013 میلادي کال آی پی ایل بولی کې واخیستل شو خو ټپي کېدو یې هغه پرې نخود چې راجستان رویال لوبډله کې ولوبېږي. ظاهر خان د بنگلادیش خلاف ټیسټ لوبه کې یو څه ښه وځلېد 3 ویکټ یې واخیستې. مجیب الرحمان او ظاهر خان لال وړاندې بیګ باش لیګ کې د برزبن هیډ لوبډلې لخوا پیرل شوي دي. محمد نبی عیسی خیل له میلبورن رینکیډز، راشد خان له ایډلاید سټرایکرز او قیس احمد له هوبرټ هریکن لوبډلې سره لوبېږي. 15 افغان لوبغاړي به د 2019 او 2020 میلادي کال استرالیایي ستر لیګ کې برخوال وي. بل پلو قیس احمد بیا لیګ بریکر بالر دی او د لوبغاړو په منځ کې خورا اغیزناک هم دی. هغه په شپږیزه لیګ کې له ګلبدین نائب سره په بس ساتونکو لوبډله کې ولوبېد او خورا ښه تمام شو. د دې ترڅنګ قیس احمد په بیګ باش لیګ کې تیر کال له هوبرټ هریکنز لوبډلې سره په سی پی ایل لیګ کې له امازون لوبډلې او همدارنګه بي پی ایل او ټي 10 لیګونو کې هم لوبېدلی دی. قیس احمد په 15 شلوریزو لوبو کې 4 ویکټ یې اخیستي او شپږم وایي اکانومي د نومي نه ومننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې